پنجشیر کې د احمدشاه مسعود د قبر د یوې برخې ړنګېدو غبرګونونه پارولي. په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود د قبر د یوې برخې ړنګېدو غبرګونونه راپورته کړي. یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمدشاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ویډیو خپره شوې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د قبر په سر هغه تیږه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوې ړنګه شوې او پر ځمکه پرته ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر کې د پخواني جهادي قوماندان چې د طالبانو سره یې خورا سخته جګړې کړې مخبرات تخریبېږي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو په کندهار کې د دې ولایت د پخواني قوماندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې ده. جنرال عبدالرازق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریځ درلود او طالبان یې له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانۍ تورنول هغه څه چې طالبان تل رد کړي. د طالبانو له ویاند او د کورنیو چارو وزارت مو په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل خو هیڅ ځواب یې ورنه کړ. خو یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسیونو په دې کار سخت نیوکې کړې دي. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه د کار د شریرو او غیر مسؤلو کسانو کړنه بللې او زیاتوي دا کړنه په هر ډول شرایطو کې په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ خلک تر هر وخت ډېرې همدلۍ او همپالنې ته اړتیا لري کولی شي چې د هیوادوالو ملي روحیه شدیدا زیانمنه کړي او په زړونو او دماغو کې د کینې او نفاق تخم وکري. پخوانی جهادي قوماندان عبدالرب رسول صاحب هم په خپله فیسبوک پاڼه د عمل د دین خلاف او د انساني ارزښتونو ضد بللی او زیاتوي داسې کړنې د ملي یووالي پر وړاندې کلکه ضربه ده. د جمعیت اسلامي ګوند د دوو غړو چې هر یو یې ځان د دې ګوند مشر بولي صلاح الدین رباني او محمد نور هم په دې اړه توندې څرګندونې کړې.